ښاغلي مفتي صاحب، پیدا محمد ورور چې د ارزګان ولایت څخه تماس نیولی و، پوښتنه په دې ډول ده، وایي که د یو کس خوله په لمانځه کې پټه وي، په دې سره خو به لمانځه ته کوم زیان نه رسیږي؟ د پوښتنې د جواب پاک باید ووایو په لمانځه کښې د خولې او د پوزې پټول مکروه دی، یعنی دا کار مکروه دی چې د یو چا په لمانځه کې خوله او پزه دواړه پټوي. كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. پیغمبر علیه السلام د سدل جامې ځړولو او همدارنګه د خولې پټول د نارینه دپاره، البته د نارینه دپاره د دې څخه منع کړې ده. زموږ علماو لیکلي دي چې دغه منع یې د کراهیت ته، یعنی دا کار کول په لمانځه کې مکروه دی د نارینه دپاره چې خوله او پزه یې پټوي. دا مسأله اعلاء السنن 5 ټوک 119 صفحه او همدارنګه الفقه الحنفي في ثوبه الجديد اول ټوک 213 صفحه، مراق الفلاح على هامش الطحطاوي 193 صفحه، فتاوی هندیه اول ټوک 109 صفحه، فتاوی محمودیه 4 ټوک 448 صفحه کې دا مسأله راخسته ده. تعلیم الاسلام رادیو